په هره زمانه کې ازمایش او امتحان راولي د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو آخر کې کامیابی فتحه دا بیا د مسلمانی. یو زمانه کې بني اسرائیل د موسی علیه السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو، د الله نافرماني. یو قوم په الله مسلط که چې هغې ته عمالقه وایي، هغې راغلل په دې بني اسرائیل باندې حملې وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل. بعد موسی علیه السلام د وفات نه پس خبره ده. د بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زموږ چې جوماتونه دي دی روان کړل، مکمل یې وغورځول او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و، د الله کتاب لکه زموږ دپاره قرآن حکیم دی، هغه تورات یې وسود او ختم یې کړ. او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې، هغه یې راایستلې او سوځولې وې، د مین یې تورات ختم کړو. او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو ټول مړه کړل. د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې، ځای په دی وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل، پیسې یې ترې واخیستې، ښځې یې ترې بوتلې، ماشومان بچي بوتلل، هغې غلامان کړل، ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې یې پرېښودل او چې کوم د جنګ ځوانان و هغې ټول مړه کړل. ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو. یو غټه ابتلا پرې راله، کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي نو د هغې دپاره خاصم اخرت عذاب دی، جهنم دی. او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي نو الله وله عذاب ورکوي. الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکړو، سخت خطرناک عذاب یې ورکړ. پروردګار داسې کول چې د هغې کوم علما و کوم عبادت والا خلک وغه مړه شو، مشران مړه شو. خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کوم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. ارورو لویده لویده، پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو پوټۍ لږه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په نوم کې پیغمبر پیدا که او پیغمبر د دین تعلیم بکو، خلکو ته به عبادت خو. زور د تورات هغه جن او د تورات تعلیمات ورو بیا جمع شو. چې زمانه تیره شو نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغون شو، دوی خو منتشر شو، یو قوم یو ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، وتښتېدل، تتر بتر شو. عمالقو سخته سزا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کړ، والی کړ. او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق و د لرګي او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا و پکې، د موسی علیه السلام تبرکات و پکې، د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې، د تورات نسخه و پکې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې و پکې، ایم ته یې وړه داسه. دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو، چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق به ځان سره وړه، د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله، ایم ته یې وړه. دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو، الله نبوت او پیغمبري ورکړه، د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغول، ورته یې ویل چې داسې کار دی چې دې عمالقو په موږ ډېر ظلم کړی، ته لا پیدا هم نه وې، ځکه دې خو د مورګېنه کې او موږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او د موږ یې ډېره رسوایي کړې ده، ښځې رانه بوتلې، ماشومان یې بوتلل، اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي، ځوانان یې راله مړه کړل، مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل. نو ته مهرباني وکړه موږ له یو مشر جوړ کا، یو بادشاه راله مقرر که، یو مشر جوړ کا چې موږ ټول په هغه متفق شو، راجمع شو، د عمالقو سره جهاد وکړو،
د دوی نه خپل بدل ونیو. حضرت شمویل علیه السلام ته خو پته وه، ورته یې ویې ګوره داسې به ونه کړی شي، لا اول خو که ما دله بادشاه جوړ کړو او به یې نه منئ، او که ویې منئ نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نه شئ کولی. وی نه که نه، وی ګوره ما ته پته نه. حضرت موسی علیه السلام چې زموږ مشر و پیغمبر و، هغه چې کله تا جهاد یې کو قوم ورسره دی، خو چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ای موسی زه تا خدای دې جنګونه کوي او موږ به دلته ناست یو، موږ به دې کې نه یو. زموږ مشران او ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دي ویلي. او بیا بل پیغمبر حضرت حزقیل علیه السلام، هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو، نو هغه تاسو ته ووایي زموږ مشرانو ته یې ووایي چې راځئ چې جنګ کوو. نو تاسو ورسره پاڅېدی، خو چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی. نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته، څه بل غر ته، نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی. نو سم شی پام کوئ، زموږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی، په ځای پرېښی دی، او حضرت حزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی. نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړي، یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې. د تیارې خواره یې من او سلوا به یې خوړل که نه، تیار ترنجبین او تیار سیسې او مڼهځان به ورته راتلل، او په هغې کې به هم لا پیاز او بسر غوښتل. دا د خلکو اولاد نه یاست. بهر کې دې وي چې نه موږ به ولې جنګ نه کوو، موږ خو دومره رسوا شوي یو، ذلیله یو چې د حد نه او د سترګو د لګولو ځای نشته. موږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو زموږ جوماتونه، زموږ د الله کتاب او زموږ د دین او د قوم مشرانو ښځې زموږ تبۍ کړې ده. موږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او موږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو، او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي، یو ځای به شو پې ټول. وی ښه وی ښه زه یو کس سره مقرروم. نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و، هغه یې وله بادشاه مقرر شو. دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جدا و او پیغمبر به جدا و، پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر و. هغه زمانه وه. بادشاه وله مقرر که طالوت، وی دا ستاسو بادشاه دی، ده سره غوڼ شئ، دې به درته طریقې برابر کړي او ورځئ په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړي. وی ښه دا طالوت دی موږ له بادشاه مقرر کړ، دا غریب دی، ولم یؤت سعة من المال، دا خو فقیر غریب سړی دی مسکین، چې ته مالدار به دې کتلی و، دولتمند سړی به دې موږ له بادشاه کړو، دا غریب سړی دی. روم به اعتراض و، وی ګورې ما درته نه وي چې لاول خو دله که ما بادشاه مقرر کړ نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه، او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې، خو تاسو غوبل کوو نو. وی نه دا موږ نه منو. وی اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده، ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی، د خو پیغمبر یم، الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی. بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې. نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي، ټیک ته وبه منو. بعض وویل چې یاره دا خو زموږ زړه کې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی، او د قوم مشر خو مالدار په کار دی. وی موږ له څه نښه راکړه. هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم. وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره دی قوم مشر جوړ کړو، بادشاه مې جوړ کړو، خو دا بعضې خلک اقوا دې خوا کوي، یو نښه وله راولېږه. الله وی زه نښه هم درلېږم، ټینګ یې که، د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل، ټینګ یې که، یو نښه درلېږم. هغه تابوت چې کوم چې هغه کافرو خوړی و، دښتولی و تی، او په هغې کې هغه تبرکات پراته و، د تورات نسخه پکې پرته ده، او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي، او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي. او کافرو ځان سره وړی و، او کافرو به یې ډېر خیال ساته، ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې، نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به یې مونته. الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ، هغوی پورې سپېره کړل. چې کومه علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبه ولګېده. هغې ویل دا جوړ د دې چل دی، دا هغې قوم ته وړو. چې هغه قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو، وی هغې قوم ته یې وړو. بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو. خو دا لرکول پکار دی. چې ویې سوځو ماتې خو ویې نه ګورې، وسوځویم ما او ماتویم ما، ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې. خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چې ته بل خو چېرته به یې وړو.
وی داسې وکړې یو د غوا ریړۍ راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه وې ځای ورسره مه وې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د هغوی په ریړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه هغوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم و نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمویل علیه السلام ته یې وویل چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق او خو په هغه هغوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه هغوی مخکې دی نه وروستو وی دا نښه شوه اوس منې خو یو اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم موږ ځان سره ګرځو چې موږ حمله کوو نو موږ له به الله کامیابي راکړي لکه زموږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکوله طالوت یې وله بادشاه مقرر هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکرواله ورځه په د عمالقو جهاد ورسره وکړه دې مخیار و ده وی چې دا خو ماته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خو هر دی تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلک هم شته مضبوط هم ایماندار هم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو قسم منډه وال د نور وړو خویی نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خور کړي نو هغه پې یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم و د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده پې یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنګ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیاتې اوبه وڅکلې ګورې به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه دوی چې دا سړي دامن په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړل هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غونډې او 80,000 لښکر و څومره 80,000 خو د دنیا لښکر په نیر ورغلل او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبه وڅښلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغوی د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګ یې بې راواغستې هغه وڅښل خو چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څښلې وې بیا تږي وو د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه نه نور هم تږي کېږي بیا په نیر راغوټه شو بیا بیا وڅښلې چې پورې به وتل بیا به رالل په نیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلا به مو څښلې مونږ خېټې چوي مونږ مدل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وي چې مونږ ستا په خبره عمل وکړو یو چونګ به مو وڅښلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 نه دې ځان سره نبي علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمېر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمېر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دې خوشنقې ته پرېوتل مونږ د کار نه یو صاحب خېټې هم پړسېدلې دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو یې بدبختو د جهاد نه 314 سوی هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې کلکې کې چې ونڅښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد په مته کې څومره مزیداره دعا ده امداد په مته کې او بیا دې خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله په لویه ډله باندې بري موني مونږ له به الله امداد راکوي طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 به هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج وسره 100,000 او ښه مضبوط جوش کې راغلل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي د ما مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته هم اطلاع وه چې اتیا درې خو چې ویې کتل نو قوم ته یې ولیدل زما روب نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به هم داسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل ښو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو الالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یرو
سو جالوت ډېر پهلوانه مور ډېر پهلوان او ډېر بهادر و. هغه زمانه کې قدرت به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به ټوله به ورسره وه او مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل. پهلواني به یې کوله، داسې خو نه چې د لرې لرې ټوپک په تخت کې نیولې دی او پټ ډزو کې وتښتې. دا جنګ نو ټوله به ورسره وه. هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به بهادر به جالوت میدان کې راووته او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی ښوولی، تاسو بیا راووتی میدان ته، بیا در کې سا وشوه. جنګ در سره نه کوو، نیسو به م او داسې به م نیسو چې تاسو نه به موږ د عبرت نمونه به ګورو. او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی، په دوی باندې دا خبره سره مو شو. دلته طالوت الله ته سوال وکړو یا الله هغه یو لک دی او زما دا خو 314 دی، الله موږ ستا په لار کې جنګېږو، که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو. د مجاهد څه دی؟ خو الله ته به راسره امداد کې. او یو اعلان یې وکړ، وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ کړه فتح به الله موږ له راکوي، نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م وله ورکوم، نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي. دا اعلان دی. حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته د مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل، یو څو کاڼي را واغېستل او هلک دی د شپږ ورونو سره ملګری دی، شپږ ورونه یې په دا جنګ کې دي، پلار یې په دا جنګ کې دی. او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې، ته شاته ودرېږه. وایي نه بابا زم د جنګ کې شرکت کوو. وایي ګوره شپږ ورونه دي پکې دي. وایي نه، خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي، ده پرې ورغر وایي او چې غدار یې پرې وکړه او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و، او چې غدار یې پرې وکړه دا سر پرې ولګېد مردار ته یې وسه. داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر. او چې هغې قوم یې وکتل چې جالوت خو د مورو پردېد او په یو غدار باندې مړ شو، نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وپوهېږي. دې په پې دې نورو حمله وکړه. الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو، څوک مړه شو څوک خو تښتېدل. وقتل داود جالوت واتاه الله الملک، الله وله بادشاهي ورکړه. طالوت ورته وایي بس تا سره زما فیصله شوې ده، زما لور به م تاله درکوم، بادشاهي هم ستا شوه. هلته وله بادشاهي میلاو شوه، د بادشاه لور ورته میلاو شوه، دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه. ړومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی. بادشاه هم شو پیغمبر هم شو. دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو. الله فرمایي آتیناه الحکمة، څنګه دی ما وله علم او پیغمبري ورکړه، حکمت مې وله ورکړه او ما وله بادشاهي هم ورکړله. بادشاهي دواړه ورته میلاو شو. راغې بني اسرائیل یې را یوځای کړل. په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا، مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 وو. او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو هم 314. بلکل دغه مجاهدینو خبر رښتونی شوه چې بعضې وخت کې وړله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لویه ډله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي. الله وله نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده. دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی، 1500 کاله پس. او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي. ګوره د نبوت په خاندان کې دی. د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی، د هغې په اولاد کې راځي. د یعقوب علیه السلام په 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی. او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. دا هغې اولاد کې دی. او پروردګار والله عمر هم زیات شو، عمر عجیبه طریقې سره زیات شو. و بادشاهي میلاو شو، پیغمبري میلاو شو. عمر یې لږ د 80 کاله د الله په علم کې په فیصله کې. حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کنه د هغه بچي راویستی دی، مخامخ یې ورته داسې ودرو، د دې سرو میږو په اندازه پوټیني پوټیني و. شکل یې ګوره د انسان و ښه، خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه و. مخامخ یې ورته ودرولو. نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي، وی من رب دا څوک دي؟ من هؤلاء الپروردګار، وی دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کړي. نو په هغې کې د بادو د تندو نه رڼاګانې ختې، روشنایانې وې، پړقې دی. وی الله دا پکې څوک دي؟
وی دا پیغمبران دي کنه ستا په دې اولاد کې د یو کس د تندي نه په ډېره لوی انا خطا داسې ډېر چمک و او ډېره برېښنا یې کوله وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لوی انا خېږي دا څوک دی وی هذا ابنک داود ستا مسیر داود علیه السلام نو د خوښ شو په هغه دی نو تپوس ترې کوي وی الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی څونه عمر دی ولا یې ښودی دی وی شپېته کاله نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو سل کاله زر کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو شپېته خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر ولا زیات کړه شپېته کاله ډېر کم دی ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وي ولا زیات کړه وی نه ما چې چا له څومره عمر مقرر کړی دی همدغه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوو دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی همدغه عمر به وي زه پوټې زیاتوب ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خو خپل عمر ډېر وی الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاک دا ستا وله د خبر نه که ورکې ورکول خو ګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي ما چې کومه فیصله کړې د عمر به لکه یو سړي جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کړه او یو کس وایي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه هغه وایي وروره ما هم دقه 1000 دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه الله وی زما د عمر فیصله هم حقه ده که ته ولې زیاته ورکوې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي پوهه دې خپله ده وی رب زده من عمري 40 سنة هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه د کله خو په جنت کې د دنیا ته خو راغلی هم نه دی او زر کله خو هغه ته ډېر لوی شی ښکاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار 40 کاله عمر حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به دې 1000 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی پرې ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دې کړی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي وایي داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي ما ته الله 1000 ویلي و 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلی ده ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی چې راغی وی ولې تا خپل وسیله داود علیه السلام نه 40 کاله نه دي ورکړی وی نه ما نه دي ورکړی نسیه وجحده ایرې ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه یېري نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره قرآن کې الله پخپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړه نو د اولاد نه وي دغه خبره یېرېږي او انکار هم کوي یېره په انسان غالبه ده که نه او زر انکار وکړي وی ما خو نه دي ورکړی وی تا ورکړي دي چې کوم وخت کې هغه میثاق او وعده و د شانه مې د بچي راوویستل تا دله 40 کاله ورکړي دي اوس قصه د خلاصه ده نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو 40 کم 1000 کاله باندې د هغه نه ساه لاړه او د داود علیه السلام عمر څومره شو پوره 100 کاله شپېتې خپلو 40 پوره ده نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شورونو درې بادشاهي میلاو شوه د بادرۍ د وجې نه مفت کې نه بهادري وکړه یو لوی کافر یې مردار کړه او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبالې ښودو چې دا ده او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړه یو کتاب یې نازل که زبور تورات خو و ګډوډ شوی و نو نوي کتاب الله دې راولېږي زبور او ده به صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به ده زبور کو چې ناشنا تلاوت د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه دا هغه ډېر خشته اواز دی دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سره لقاو ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه و پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودي هغه په شان خشته اواز الله درکړی نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وی کاڼو به هم ورسره زبور وی او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وې او څاروي به ورته راجمع شي هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف
او چې ځنګل ته بلان په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز وتس دې ته تلاوت وایي من څه اواز دی زموږ خو لاول اوازونه خراب دي خشته نه دي او که خشته اواز هم نه چې نو په مانځه کې یو غړدو باندې لرې ووایي ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پو تلاوت وکړه یو رکو تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه مزېدار اواز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف او په خشته اواز یې کوي الله ورله داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب کړي نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره نو داود علیه السلام چې به کوم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله ثنا صفت دی هغې کې احکام نشته احکامات ټول د تورات دی تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله ثنا صفت نو چې ده به د زبور تلاوت شروع کړو نو مرغانو حیواناتو او سیبه د کاڼو د بوټو دی به ورسره بنګار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي که نه او هغه تلاوت یې چا نه خوند ورکړي نو هغه خوړه کې رو رو پټ پټ ورسره لګي یا به چرجان کله نعت وایي که نه او چا له خوند ورکړي نو هغې ورسره هغه کله رو رو په قلار قلیم کله وایي لکه وایه راسره که نه نو هغه لا ښه خوند شروع کړي دا خدای ولې شوم دی هم ته نه وایي نعتونه بهر کې هغه د داسې خشته اواز الله ورکړو او الله وله طاقت څنګه ورکړی نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث کې راځي څه منګړه قصه نه ده وایي چې نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین دا اس راته بار کې نو چې هغې به هغه اس باندې قطع اچوله او زین به یې پرې برابرو نو ده به تورات د زبور ختم کړی بیا دومره ساعت کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو 6 ګنټې نو شی به د هندوستان او د علاقې علماو او قاریان وایي دا چې ته کیدی شي 6 ګنټې کې نبي علیه السلام په فرمایي 2 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي 6 ګنټې کې یې څنګه ختمې هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر 2 شو چې نو ده شروع وکړله الحمدلله شروع کړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې چې ورناست یې قرآن شریف ورځ هغې ورته وي او د قرت د اصولو مطابق د قاریانو علما ورته ناست دي هغې ورته وي ته یې ویلې چې دا ستا کرامت دی نور چاته د اجازت نشته نو د داود علیه السلام په پیغمبرو د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به د پیغمبر نه صادرېږي نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو او دې به ورته ختن تورات د زبور به ختم کړی دی د اواز خشته وال عبادت به یې څنګه کوو نو چې نبي علیه السلام د کوم عبادت صفت وکړي نو هغه د صفت قابل یې کړي نبي علیه السلام فرمایي چې داود علیه السلام لمونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی صحابه د الله رسول څنګه لمونځ دی وایي د شپې نیمه به خوب کوو لومبۍ نیمه حصه لکه 6 ګنټې شپږ مثلا 6 ګنټې نو 3 ګنټې خوب 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت کوو نو بیا اخري ګنټه به بیا خوب کوو چې سهار دپاره دمه شي 3 حصه به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کوو ده به وي زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې یو ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کوې بیا به ته نه کوې دا بل به کوي بیا به ته نه کوې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنې 24 ګنټې 40 ګنټې عبادت په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي او روژه به یې څنګه روژه نیوله نو ګوره رسول الله مبارک یې صفت کوي نبي علیه السلام فرمایي بهتره روژې د داود علیه السلام روژې وي یو ورځ به یې روژه وه بله ورځ به یې کوجه وه